خو باید په ډېر هوښیارۍ سره په دې بحران باندې ځان زوراور کړو. د دې کار لپاره باید له ایژې سره خبرې وکم. ایژې سره؟ ایژه تا ته راغلو. د داوود تا ته راغلو لور؟ هو، ولې څه شوي؟ اړیکې مو سمې دي؟ په انګلستان کې مې ملګرې وه. ایژه ښه نجلۍ ده. اغلیا هو، هغوی د مشرانو له ډلې دي. که زموږ په رښتیا سره اړیکه کوي نو بیا چې د بانک نه هر ډول باور وي نو اخیستی شو. رښتیا وایي؟ په اخیستلو یې اخلو، خو دې ته تیار یې چې دا هر څه له لاسه ورکړو اغلې؟ راشه. مدیر صاحب ښاغلی ګندو راغلی. را دې شي. راځه وروره. څه خبره ده؟ څه شی غواړې ګوندو؟ دا چې ما سره د کار دی ټول دې خبر کړل؟ غواړم در سره یوازې خبرې وکړم. ته څوک یې چې زه له تا سره یوازې خبرې وکړم؟ که نه شکایت کوم، که وای نو په لیکلې بڼه به د شکایت وکړم. د څه شي شکایت کوې؟ بیا خو به زموږ د سزا کوم شرط نه خوښوې. پولاد علمدار د بندیانو په موټر کې څه کار لري ووایه. ته څه وایې؟ مغزه خو به دې نه وي خراب شوي؟ ها، زه مو په لومه کې اچولی یم. د ټلیفون کارولو حق مو رانه اخیستی دی. د خوندیتوب ضمانت هم نه لرم. پرېږده چې ټلیفون وکړم او خپل کار مې ترسره کړم. وکیل صاحب، ته د لومړی د خولې لوبیا وباسه، بیا ټلیفون میلیفون وایه. دا خبرې مبرې پرېږده. کس په ډېر اسانۍ سره موټر ته راننوځي او ما ګوښوي، پوښتنې کوي د خوندیتوب ضمانت چیرې دی؟ ای بې عقله، ته به له پولاد علمدار سره څنګه ګورې؟ که وغواړم همدا اوس دې وژلی شم. ورک شه له مخې مې. هر چا ته چې شکایت کوې ویې که. زر له دې ځایه ورک شه. ما ته د ټلیفون کولو حق راکړه، که نه دا به تا ته ښه نه شي. زه به دا ځای وسوځوم. داوود تا ته راغلو که وغواړي نو زموږ ستونزې په 3 ثانیو کې حلوی شي، خو هغوی هغه ماړی چې له ستوني یې نه تېرېږي خولې ته یې نه اچوي. زه یوازې ایژه پیژنم، نورې لکه ورور او پلار داسې پیژنم لکه عادي خلک. ته چې څه امیران پیژنې، د هغوی په ډله کې تر ټولو داوود تا ته راغلو پیسه‌داره سړی دی او زورور سړی دی. تر 6 میلیارډو ډالرو ډېره سرمایه لري او ښه زورور سړی دی. مېرمنې، زه په دې باندې ډاډه یم. دومره پیسې خو په نړۍ کې هم څوک نه لري. ترکیه خو لا پرېږده. هغوی په هر ځای کې مشهوره دي. ته یوازې د فوربس لیست ته مه ګوره، هغه د مالیاتو له لس نه جوړ شوی دی. له هغه نه پرته که ته د نړۍ په هرې کمپنۍ کې پوښتنه وکړې، د تا تار د زامنو نومونه له یاده درته اخلي. ایژې دوی؟ ته پوهېږې د ایژې پلار داوود تا ته راغلو د ساختماني کارونو نه تر میډیا، له میډیا په رسمي یا غیر رسمي توګه د وسلې تر کاروباره، له پټرولو تر قانونو، له بانکداري تر مالیاتو، په ټولو کې په نیغه توګه برخه لري. اغلې مېرمنې، خو ته پرې نه پوهېږې. یعنې که هغوی ووایي چې موږ تاسې سره مرسته کوو، نو بیا به زه تا ته ووایم چې دا د دښمنانو په نصیب شه، بیا به ته په هر څه پوه شې. اغلې خانو، اصلي موضوع ته به راشو. داود بیگ، د چارې د لور د شرکت چلونکی. سلجوق څه شګوي؟ هغه په دې کارونو کې دومره ګوتې نه وهي. هغه جلۍ ډېره سپین سترګې نه وه. هو زما ملګرې ده، ډېره هوښیاره نجلۍ ده، زه پوهېږم. که هوښیاره وي نو سره جوړ به شو. دا چې ستا ملګرې ده لورې، ورسره به مرسته وکړو. لکه څنګه چې د جزار زمانو هغه شرکت لپاره سترګې پټې کړې، داسې کچکارانو یې روغتون ته او کاراجاده یې نورو مالونو ته سترګې پټې کړې. چې هر څه وکړي بیا هم کچکاران د هغه روغتون ورخپلوي. که موږ د تروریستانو ملاتړ وکړو نو د 1000 زامن هېڅ شی هم لاسته نشي راوړلی. راځئ چې کاراجاده لارانو ته یې وښیو. زما کې ډېرې قیمتي دي، که هغه له لاسه ورکړو نو ډېر بد راتلونکی به ولرو. 18 کلونه وشول خو موږ هېڅ پښیمانه نه شولو. وګوره، خپله لور مې تا ته درکړه خو پښیمانه نه شوم. په تا مې ولې باور وکړو؟ ویل د دې عادل ورور یې ځکه.
معنی دا ده چې کله چې انسان په چا باور کوي نو ښه وي. ایژې ملګري ته دې ووایه چې موږ ورسره هرومرو مرسته کولی شو لورې. سمه ده پلار جان، همداسې ورته وایم. هغه جلۍ خپله په ماما نه وه، څه چې باید نه وای شوي وشول. خو نه دي شوي. پورموزه د هغوی د بلنې په تمه یې؟ نه وروره. مو خو د هغوی روغتون ته هېڅ اړتیا نه لرو تورنه، هسې نن پیسې ورکول دي. دا خبره نه ده، دا یوه جګړه ده. خلک چې شیان اخلي زه هم باید یو څه پکې د ځان لپاره راواخلم، ځکه دا مو کار دی. ښه نو ولې ووایه. خپل زور او قدرت چیرته ازمایي؟ غواړم ټول مال یې وګورم چې بل څوک دی او له موږ نه هغه څومره زورور دی. په همدې توګه خپل هدف ټاکم، بله دا چې که زه د طبابت په کار کې یم نو بل څوک نه پرېږدم چې زما په کار کې لاسوهنه وکړي. او په همدې توګه د ایډیالستو کم فکر وړیایي ناروغان ولیدل. وروره ته دولت یې، دولت هم لا څوک وړیا نه معاینه کوي. چیرته زما زمری وراره؟ تمرین میکاوه. Nasılsın yenge? ته ورسره اړیکه ونیسه، کار مې ورسره دی. د احساساتو له مخې که د کاروبار له مخې؟ ته چې داسې احساس لري خندا راغله. غلطه خبره کوي ورېندارې. تر اوسه مې داسې څوک نه دی پیدا کړی چې خوښه مې شي. خو ما درته پیدا کړه وراره جانه، کار یې زر ختمومه. اغلی هو مېلمه دې راغلی. زه د کوم مېلمه په تمه نه یم. هغه غواړي چې له تاسو سره وګوري. چا غوښتل را سره وویني؟ پولاد علمدار. مهرباني وکړئ میرمن اهم په تمه ده. مننه کوم. مهرباني وکړئ. زه پولاد علمدار یم. زه آهو یم. خوشحاله شوم میرمنې. له ما سره مو څه کار و؟ اول خو د خدای ستا پلار وبخي. مننه کوم. د زړه له تله د په غم کې شریک یم. له دې ناڅاپ راتګ په دلیل د پوهېدی شم ښاغلیه. د ځان لپاره یو مناسبه کور ګورم. د کور د خرڅولو سنیت خو به نه لري.
مدیر صاحب د دا ځل بې ادبي معاف کړه. ورشه ټلیفون وکړه. نه ښاغلیه، زه مې نه کور خرڅوم او نه کوم بل ځای. ما نه دې ویلي چې دا د خرڅولو لپاره دی، خو بیا هم نه فکر نه لرم. وبخښئ، خو که دا راته ووایې تاسې له کومه خبر شوې چې زه دا فکر لرم؟ داسې څه خبره نه ده، خو یوازې مې درنه پوښتنه وکړه. نه تاسې ته چا وویل او له چا نه مې اورېدلي چې زه کور خرڅوم؟ خیر دی رښتیا راته ووایي ښاغلیه. تاسو یې چې د خرڅولو فکر نه وي کړی، نو ما ته به یې څوک ووایي مېرمنې؟ ډېره بخښنه غواړم، زه تاسو نه پېژنم او ته له ما نه دا پوښتنه کوې چې زه کور خرڅوم او که نه؟ عجیبه نه ده؟ ما ته خو عجیبه ښکاري. ما خو داسې کوم څه ونه ویل. ما ویل که خرڅوي یې نو زه یې اخلم. یوه شیبه که زه ستاسې کور ته راشم او داسې یوه خبره وکړم، تاسې به راته څه وایې؟ وایم څه خدمت درته کولی شم. وبخئ، زه کوم خدمت تاسو ته نشم کولی. آغلې اهو، زه درته داسې نه وایم تېروتنه مه کوه. ما داسې کومه خبره تاسو ته نه ده کړې. ګوره مېرمن اهو، ما مې خبرې له پیله په غم شریکۍ سره پیل کړې، خو تاسې زما خبرې را پرې کړې. ویل مو زه دلته څه شي ته راغلی یم، څه شی غواړم. دا ستاسې لومړۍ غلطي وه. بله دا چې تا زما غوښتنې یا پوښتنې ته د یو تجار په توګه یا که لنډه ووایم نو د یو مافیا د خبرې په څیر ولیده، خو په اصل کې ته ما سم نه پېژنې. تاسې غلط فکر کوئ ښاغلیه. درېیمه دا چې پر خپلو تعصبونو پرده اچول او دیوال جوړول او بیا د یو چا په نیت د پوهېدلو نه پرته هغه ته غلط ویل بد کار دی. خو بس دا چې زه دلته راغلم، تاسو سره مې غم شریکي کوله، خو کوم اټکل چې ما کوه تا را سره هماغسې یو چلند وکړ او د دې کار لپاره دی زه ډېر خواشینی شوم. آغلې مېرمنې، زه تاسو سره څنګه خبرې وکړم؟ زه مې درته د خپل تلیفون شمېره درکوم. که مو د کور د خرڅ نیت درلود، زه مو تل په خدمت کې یم آغلې، را باندې غږ کولی شي. لکه څنګه چې پوهیږي زموږ په څېر خلک سره له دې چې ارزښت لرو نو ډېرې پیسې هم لرو. دا عکسونه چا اخیستې؟ عادله هغه زموږ نوې خبرنګاره. هله تا پرته نور په دې څوک پوهېږي؟ یو بل زموږ د استخباراتو خبریال دی ښاغلیه. هغې خبریالۍ ته غږ وکړه. همدلته ده ورته وایم. راشه لورې. دا انځورونه تا اخیستې دي؟ هو صاحب ما اخیستې دي. ته چا وګواښلې؟ د پولاد د خلاص مرستیال ماماتي باش. په دې اړه دې نور چاته هم ویلي دي؟ نه صاحب نه مې دي ویلي، بس یوازې زه او تاسې او مدیر صاحب خبر دی. تر هغې چې په ورځپاڼه کې نوي چاپ شوي چاته مه وایه. ډېره مننه کوم، کولی شي لاړه شي. په زندان کې ته پرې څنګه خبرېږې وروره ووایه؟ د ساتونکي د ټلیفون نه خو هغوی زنګ نه وهي که نه؟ دا په موږ پورې اړه نه لري چې د کوم ځایه زنګ وهي. بیا دا هر څه څنګه کېږي؟ هغه کوم بیانونه چې په ټلیفون کې کړي ټول مو ثبت کړي دي، په کمپیوټر کې مو اچولي او را سره ثبت دي. هغه غږ چې د ترکیې هر ځای ته لاړ شي او د هر چا سره وغږېږي زموږ له سیستم سره اړیکه نیول کېږي. ښه نو ګرانه، که ته زما غږ ته کوډ ورکړې نو د هرې شمېرې نه مې غږ اورېدی شي؟ که یې اورېدی نه شم نو ځای د هرومرو پیدا کوم.
دا خو د انسان د حقوقو خلاف کار دی. نو ازادي څه شوه؟ د غږونو ساتنه. زه خو وډار شوم. دا خو داسې یوه خبره نه ده چې تا ته یوازې پکې ازادي درکړل شي، پرته له دې ځایه د هېواد نه بهر هم کولی شي. یوازې زما؟ نه، یوازې ستا نه، د هر چا ورهانه. که خبرې کوي، لیکنه کوي، نور هر هغه څه چې کوي ټول ثبتېږي، هر څه اورېدلی شي. د دین او دینداري په اړه خو نه غږېږې که نه تامر وروره؟ د ټکنالوژۍ په اړه غږېږم. که زموږ د مغزو او فکر خبرې م واوري نو بیا هغه کوم کوچنی چې نوی پیدا کېږي هغه په کومو سترګو وګورم؟ هسې نام یوازې د هغه کار اسانه دی. ښاغلیه تاسو بیکاره یې؟ راځه عادله راځه. ښاغلیه یو چا په زړه پوره شی پیدا کړی، د نشراتو مدیر ته یې راوړ. کولی شئ چې یو ځل یې تاسو هم ووینئ. داسې دی ها؟ کله چې چاري توروس وژل شوی دی، پولاد علمدارې له قتل سره په زندان کې لیدلی دی. پولاد یې هغه سره څه کار درلوده؟ نه پوهېږم. اوس هلکان د هر څه په ورځپاڼه کې چاپوي. اول دا چې هغه هلته څه کول، انځور دی نو هر څنګه چې وي نه زړېږي نه خرابېږي او نه بوی اخلي. سمه ده ښاغلیه. ته یې معلومه کړه چې په دې کار کې څه خبره ده، بیا راته ووایه. زه خو هېڅ پوه نه شوم چې دا څه روان دي. الله الله. ستړی مشي، خفه نه شي چې ومنه شکرۍ درپسې درشم. هېڅ پروا نه کوي. څنګه یې؟ څه خبرې دي؟ ښه نه یم. څنګه به اوسم؟ ورځ تر بلې مې حالات خرابېږي. ډېره ستونزمنه ده. که پلار مې د لاسه ورکړم نو زه به لیونی شم. ته خو بیا هم ډېره ښه یې. بله. دا څه پکارېږي؟ اخر یې تلیفون وکړه. ته په کرکه کې اوسه، زه مې ورور ته خبر ورکوم. پولاد علمدار ښه یم. هو زه نه څوک خرڅوم او نه به یې خرڅ کړم، پوه شوې؟ ته ما نه پېژنې؟ ما ته غوږ شه. ته د سولې په اړه خبرې او که نه راته ووایه. د کوم ادرس نه یې چې اړیکه نیولې ده؟ ماماتي دا ستاسو کار دی. سمه ده رئیسه. هغه مو هم د څارنې لاندې نیولی؟ هو ښاغلیه، تر اوسه لګیا دی. یو زنداني سره یې اړیکه نیولې ده. اورهانه ایران ته ووایه چې موټر تیار کړي، باید ووځو نو. سمه ده وروره. کارونه څنګه مخې ته ځي؟
په اصل کې ښه روان دي خو یوه مالي ستونزه شتون لري. نو بیا زه ولې خبره نه یم؟ ایجې ته خو ما ښه پېژنې، نه مې خوښي د کار په اړه وښه کېږم. هغه یو څه دی او دا بل څه دي. شور چیرته دی؟ نه پوهېږم وروره. زه خو دا ښکلې مېرمن پېژنم. زه اهو یم. څنګه یې؟ ښه یم. تاسو؟ ښه یم. اوس هم په ترکیه کې یې؟ هو همالته یم. راتلونکې اونۍ ته یو محفل لرم. د ایجې سره په اړیکه کې اوسه. ارومرو راشې. سمه ده؟ ورور دې نه دی بدل شوی. بیخي د پخوا په څېر دی ګرانې. ایجې د کار عجبان غوښته چې قرضه ورکړي خو که وغواړي خبره لویه کړي نو لویېږي. ته ولې هغوی ته ورځې ګرانې؟ آیا هغوی کله خپل فرصت له لاسه ورکړی؟ لږ شیان نه غواړي چې د لاسه یې ورکړي، د هر څه پسې دي. سلجوق جانه، دنیا د ژوند کولو لپاره نه ده. ته خو په دې پوهېږې چې پخوا استانبول تر ټولو امن ځای و. اوس په داسې یو شرایط کې څنګه کولی شي پیسې په دې ښار کې وساتې؟ بانکوالو ته به څنګه بلنه ورکوې؟ اوس هم خو څه امنیت نشته دی ښاغلی جلال. زما ورور یې خو د سړک په سر نه دی وژلی، په دفتر کې یې له منځه ویوړ. هو همداسې ده سلجوق جانه، د دې کار په کولو یې څوک ونیول، هېڅوک هم نه. اوس موږ داسې یو حالت ته رسېدلی یو چې په خپل دفتر کې هم کار نشو کولی. خو دا هغو دوه کسانو خبره نوره زموږ سره خلاصه ده. که زه ستاسې د پور راپور وګورم نو بیا سلجوق صاحب، ورور مې د هغوی سره هیڅ کوم کار نه لري. غوښتل مې ستاسو مالي ستونزه حل کړم، خو د دې پیښې نه وروسته نشه کولی چې څوک اړ کړو ښاغلیه. داسې یو څوک شته چې د هر څه په وړاندې ستاسې مخه نیسي. دا به نو څوک وي جلال وروره؟ زما ورور ووژل شي، له دې نه به نور سرمخنیوی څه شی وي؟ موږ د دې هر څه د حلولو لپاره دلته یو. همدارنګه دلته نور ورونه هم شته. موږ هم یو سلجوق جانه. جمال ته ټول صلاحیت ورکوم. څه اعتبار چې غواړې رایې په پټو سترګو یې امضا کوم. ژوندي اوسئ، خدای مو ژوندي لره. سلجوق له چا سره جوړه کړې ده؟ دا ډول هېڅ امکان نه لري، پوه شوې؟ ستا په نظر څنګه؟ نور به نو څوک وي؟ د سایبر یادونو منځته کولو لپاره یې ځان بندي کړه. دا څنګه ادرس دی؟ سر مې پې خلاص نه شو. ادرس پرېږده وروره، په څنګه کار کې ورګډ شو. څه کوې عبدالله؟ تم داسې خبرې کوې لاوده؟ ته یې په رښتیا هم په فکر کې نه یې وروره؟ عبدالله، له دې وروسته خو په داسې خوشو کارو کې برخه نه اخلو. آرام آرامه ځه، ښي لورې ته تاو شه. زنګ یې ووهه. پته یې لیکل کېږي؟ حوصله وکړه اورحان. اورحان جانه، خبر ورکړه. سمه ده وروره. دا به هم یو چاته زنګ ووهي. د هر څه لپاره ډېر مننه کوم ډاکټر صاحب. زه دویم ځل لپاره ستاسو پر راوړی شوم. ډېره زیاته مننه. استغفر الله.
چې کله مو سر درد وکړه راتلی شئ. خدای دې ژوندی لره. خو تاسې هم موږ کره راتلی شئ ډاکټر صاحب. موږ به مو هرکلی وکړو. مننه. په اجازه مو. هیله کوم. ښه نو حسن وروره، له تا نه هم ډېره زیاته مننه کوم. که کوم بل خدمت مینو کولی شي چې په ما امر وکړي؟ هیله کوم نور به څه خدمت وي. دلته ما ستا وروري او ملګرتیا او د ملګرتیا پالنه ولیده. زه ستاسو حق نشم پرځای کولی. هېڅکله به هېر نه کړم. د مشرانو له خولې چې داسې خبرې واورم نو که بیا مړم شم هېڅ پروا نه کوي. که مو خوښه وي تونجای جانه نو زه به مې له دولت سره 30 کلن خدمت پای ته ورسوم او غواړم د ټول عمر لپاره تاسو سره د کارکوونکي په صفت پاتې شم. له زړه یې وایې؟ خود که ستاسو خوښه وي. دا خو به زه نورم خوشحاله شم. خدای ښه پوهېږي چې له دې ځایه په خلاصېدو دومره خوشحاله نه وم وروره. لکه ستا په بېلتون چې څومره خفه شوم. له زړه یې وایم چې زه مې ډېر خوشحاله کړم. به زر مې تقاعد واخلی. داسې فکر وکړئ چې ما تقاعد واخیسته او دغه اوس نوی الګیس اوس نور ستاسو په خدمت کې دی ښاغلیه، او تل به له تاسو سره اوسي. زنګ یې ووهه. د اړیکې نیونکي شمېره دا بندخونه نه ده ښاغلیه. بندي به ووژني ها؟ والکه ایرانه درته وایم چې ستا هر څه څاري. کینه او ښي خواته ولې کېږي؟ له دې ځایه کوم لور ته تاویږ وروره؟ درته وایم کین لور ته کین. پولاد رور له کله راهیسې له تامر سره کار کوي. زه خو هېڅ پوه نه شوم. ولې؟ له دې تامر سره باید یو ځل خبرې وکړم. که دا خبره رښتیا وي چې زموږ د ټلیفون ټولې خبرې اورېدلې چې موږ څه ویلي. او وروره کومې لورې ته تاو شو ها؟ څه وایې زر کوئ ایرانه؟ په روسۍ ژبه خو مې نه دي ویلي. کین لور ته تاویږي وروره. هله نو زر تاو شه بې عقله. مدیر صاحب درته څه ویلې؟ له مدیر نه دې پوښتنه وکړه. ته په رښتیا هم ډېر لوده یې. څنګه یې پولاده؟ زموږ په ډله کې څوک دی؟ ډېر شکر دی چې زموږ په ډله کې نشته. هغه نه ښایم ماما. که زه تا ته یو نوم درکړم د هغه کس ژوند ژغورلی شي؟ څوک دی پولاد جانه؟ داسې څه مهمه خبره ده؟ ماما محمد ګوندو اودو دی. د چاري تورس وژونکی ښیي؟ هغه باید یو څه وخت نور هم ژوندی وي. زه به یې وګورم. ستونزمن کار دی خو حل کېږي انشاءالله. که ډېر ضروري وي باید ویې تښتوو. نه ماما هسې نم نوی دننه لاړ ځئ.
همالته دې ژوندی پاتې وي. څنګه چې تاسو وایئ. وروره دلته داسې څوک نشته چې په داسې یو ځای کې موږ وساري. اندېښنه مه کوه وروره. هم خواشینی شوم هم خوشحاله په دې شوم چې تامر غلطي وکړه. یعنې دا چې په ټکنالوژي کې داسې څه شته چې نه دې پرېږدي پوه شوې. بلې سلام، موږ ته دې غلطه پته راکړې وه وروره. ولیکه ایرانه، ویې لیکه چې کس خپل ځای بدل کړی دی. هله زر کوه ولیکه. ښایي همدا کوڅه وي وروره. دا هماغه ولسوالۍ وه. یو پته مو په یو ساعت کې پیدا نه شوه کړی. دننه لاړ شم. ولاړ ولې حرکت وکړه. در باندې په خیر تیر شو. شکر په خیر وو. هر څه په خیر تیر شو. ښه خبره ده. امر کوئ صاحب. استغفرالله. مونږ یوازې ستا مرستې ته اړتیا لرو. ته هم په وخت کې راغلی. څه مې چې لواسې وي کومه یې. تاسې بروکرات وایي که نه؟ په تیره بیا په 90 کلونو کې له ټولو هغو بهیرونو او پټو بریدونو او له دوسیو خبر یاست. زه دغه ټولو معلوماتو ته اړتیا لرم او ته یې باید راته ووایې. داسې کومه پېښه ده چې تاسې پرې کار کوئ رئیسه؟ د اوزال وژنه ده. هر څه په خیر وي وروره. ژوندی اوسې زما ګرانه وروره. زه باید تا ته خپل ځان در وپېژنم. زه اوس نوی الکینجي یم. که څه هم په دولت کې مې 30 کلنه تجربه درلوده، خو بیا هم زه له تنجای سره یو ځای کار کوم. خوشحاله شوم وروره. راشه. خواشین اوس نو ورږدې ډاکټر صاحب. څنګه ورږدې؟ هغه خو د باندې نه ځي. ورږدې صاحب، نه پوهېږم چېرته دی. رابشي چېرته به لاړ شي؟ هغه لیونی د باندې یوه شپه هم نشي تېرولی.
دا رزیلې د وخته نه وژلی. څه کوې وروره؟ ورانه تاسو دلته څه کار لرئ؟ ولې مړې ګورې دا کار تا کړی؟ نه وروره، موږ هم دا اوس راغلو. راځئ چې له دې ځایه لاړ شو وروره. صبر یوه شېبه. رحمت اوزل په 1901 کال کې له نورو هېوادو سره ترکیې د یوځای کولو لپاره ډېرې هڅې وکړې. غوښتل یې چې د ترکیې پیسې د نورو هېوادونو له اسعارو سره بدلې کړي او په همدې صورت سره خپل ځان ته پیسې پیدا کړي. پیسو د آزادو پرېښودلو مسله یې ځینې خلک یې نارامه کړه چې دا د هغه یوه لویه تېروتنه وه. د همدې کار لپاره یې خلک په خلاف شول. د اوزال وژل چا غوښته؟ یو لوی اطلاف غوښتل. څه مو وکړه ماماتي؟